داسې د خدای اقربان دي نو راځي او په غنمو کې راله اودس ماتوي هلکه کور کې لیټرینې سازي کې د الله مسلمانانو دا تاسو کوی څه دا خو غنم دي غټ مصیبت هم جوړ کړی دی دا بیا څوک یاره یو خو الله چې بس کور کې کېناستې نه شو ډبه 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 یو به ور وډځئ یو وړو تاسو دا ور څنګه ډزوي په خیر په خیر السلام علیکم علیکم جاروکي تا خو ما دغه زکات هم راکړی وه هغه د غوړو ټینګې نو ما وی که لږې قرض پیسې دې راله راکړې روژه ده سودا پیل چې که نه نو ستا به ډېره غټه مهرباني اوس یې خوند وکړه تاسو له خو به بس باقي څوک زکات هم اوس نه درکوي ځکه چې زکات هم لا درکړي نه چې اوس دا د قرض پیسې هم غواړي باقي بیا دې ونو کې را ځوړندوم او ځان لیتې را شو کوې بس باقي جاروکي خیر دی که نه روژه ده انشاءالله سبا به یې درکړمه که یاره روکې څوک د سره نیکي نه شي کولی نو بعد دغه اوس زما دپاره عذاب شو ورګره وکاږمه دله دا وایه روکې الله دې خوشحاله که خو دا پیسې ډېرې درنې دي دا چینج چې که روپۍ دي څه شی دی دا کاڼي دي بچي دا چې نه کله زه بیا خپلې پیسې وغواړم نو په دې څو کاڼو به مې په دې خولي ووې او دا څه راباندې ودنګه وه یاره کاکا ته مې وویل چې ما دا دیوالونه لږ لوړ ساس که د خدای مسلمانه نو وایي نه وي خښتې پرې ډېرې لګي او تاوان دی د ځان نه یو خیال ساس کړی پیشوګان راوړي ټول چرګان یې رانه یوړل د هغې اوس هغه م وردي اوس اوس نشته دی د ده د لاسه خو مونږ په بله تاویدو دی په مخه راغی یا لکه دې خوا راشه د خدای مسلمانه تا له چې ما هغه پیسې درکړې وې ماښام یې در کوم او نن یې پنځمه ورځ ده تا پیسې راونړې دا ولې جاروکي در به یې کمه که نه ګوره هغه زوی مې بیمار و ډاکټر له مې بوتلې ټولې پیسې رانه هغه واغېښتې دقه چلي که نه تاسو پردې قرض نه ختموئ بیا د ډاکټران خوده دي جاروکي انشاءالله زه یو سنت له روان یم چې څنګه ماښام راشم تا ته به خپلې پیسې درکړم دا ټیک ده ټیک ده سنت له ورشه خو ګورې ماله بیا خپلې پیسې راکړه دې خبر چې سنت کې سیرې پټې که څه کې شکل نه خو غل ښکاري خو مونږ درکړې نو د سپېره شان وخت رالوتې دی غنم مې کرلي وو هغه مو نه شو قسمت هم کار نه کوي یار دا ټوله بدنیتي ده مړه هر چا اړه کې بغض دی دا خبره ټیک ته هلکه دا بدنیتي ده یاره دا کسان ولاړ دي زم ورځمه دا یو پکې چې امیر صاحب شان هم دی چې ښه سړی راته ښکاري که چې ته یو 200 روپۍ هم ترې قرض واغېښتې دا سړی خو راته صغر شان ښکاري زموږ طرف ته ګوري یاره ما ته مې خوار پړق شان ښکاري که نه غل دی سلام علیکم امیر صاحب سلام علیکم څنګه چل دی وعلیکم خیر دی یاره که یو 200 روپۍ هم راله راکړې مېلمانه راغلي کور ته پې بوتل وړمه دې تنې ته وګوره مړه دونه غټ بوتي چېرته مزدوري کوم مړه ځان دې شرم ډېرې کله یو ته لاس نیسي او کله بل ته لاس نیسي ځه ورک شه یاره بیا چې سار شي او ماښام شي سار شي او ماښام شي ځو که چېرته بیا هم څوک ووهله ووهه کاکا یو سړي نه قرض پیسې غشي او په راښکو راښکو یې دلته راوله نن یې در کوم او سبا یې در کوم نن یې نه پرېږدم په ایمان کې یې پرېږدم دا کس څوک دی چا دنه اخیستی دي کاکا داسې ډک شان سړی دی دقلته یې کډه راوړې ده زنانه منانه دي زه ځان نه شمه شرمولی خو ریوله په شرمونو یې دله اوس دلته شرمومه خو ته یې خالي ماله راوله بس ومې پېژانده او بل ورځ ما نه پیسې غوښتې ما ډېر زیات بېعزته کړو ما وویل چې ورک شه دا مقه دی هله زر ورشه که نه ما نه پټېږي او ته به یې په موقع ونیسې شابه دا رې ورغلم پسې او راولم یې دله یلکه څه کې او په خیر څنګه چل والله بس څه به وکړو یا راځه دغه کور کې زکات ورکوي چې ورشو تاله به مې ترې راوالم کوم دی زکات حاجي صاحب زه به تا ته زکات وښیم ته چې د خلکو نه دا قرض والي نو به واپسې ولې نه کوې راشه وراره راشه غلدا دی کاکا وینې سو زه پرې لکه رومنرز ډغره وامه درخطا کېږم پې خو ته رانه ځان ساته ښه که دواړه مې ووالې او که یو مې وواوت وراره ما ولې بخې راشه را قرضدار دي وهه مړه قرضدار یې چا وجلې ونیسه کاکا کولاو که وراره ولې دا طرف یې بند کړی دی دا مړه ستا ګوتو کې زور نشته کاکا که نه که دا زوم والله که را راتلې وې په دیوال څه چل وکړو کاکا مازغه مې کار نه کوي ما نه ته راکړه یو ور نسوار راکړه بس دا نسوار پرېږده مړه نو پرېښې مې دي که نه کور مې پرېښې دي که نه د الله بنده ځکه خو تا نه غواړم ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي یو لایک ورکړئ او مخکې شیر هم کړئ ډېره مننه